اختر به راشي خوشحالي به نه وي. ډېر یتیمان به مقبرو ته په سلګو روان وي. ورځې کم یو کال پس د مفتي سردار علي شهید رحمت الله علیه په شان د خیبر پښتونخوا نه یو بل لوی شخصیت هم رخصت شو. د خیبر پښتونخوا د پاټا مذهبي امور وزیر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب مبارک د اکسیډنټ په حادثه کې شهید شو. وخت په وخت ډېر لوی علماء کرام شهید کیږي. د افسوس او د خفګان مقام دی. رب دې د مفتی صاحب کور والا خاندان والو ته صبر جمیل نصیب کی. رب دې د مفتی عبدالشکور صاحب په جنت کې اعلی مقام نصیب کی. یقینا چې د علم یو لوی غر، یو عاشق رسول صلی الله علیه وسلم، یو بهترین ساده مزاج انسان و. خو بیا هم دغه د دنیا اټله فیصله ده چې څومره پکې هم ساه لرونکي دي نو بیا ټول به وفات کیږي. په دغه سلسله کې نو مفتی صاحب مبارک وخت پرون پوره شو او د دنیا نه رحلت فرمایل، په قبر دی نور شي. والسلام.